داسې کار دی زما ملګرو یارانو دوستانو چې کشر خان به کم از کم داسې یو 15 منټ کې راورسي ایرپورټ ته مو پسې کس لېږلی دی. او تاسو ته خو پته را کنه چې د هغه واده دی که نه، نو داسې کار به وکړو چې عرفانه د روټۍ چې څونه ذمهواري ده که نه، بس هغه ما په تا در واچوله. صحیح ده که نه؟ او ای ماشومه ته به پکې څه کې؟ زه پکې ډانس. تاسو دواړه به مېلمنو ته ودرېږئ چې ګاډي راولي نو هغه پارکینګ کې به ودروئ. صحیح ده؟ بس ډېره لا یار بس دقه که نه منم هم یار شهسواره او انشاءالله دا کاراکارۍ چې څونه سامان دی که نه د هغې ذمهواري به تاسو دواړه اخلئ. ټیک ده که نه؟ صحیح ده. ورشه ګیټ ورته خولو کشر خان راغی ښه هله شابه ورشه. السلام علیکم زما خوږه وروره. السلام علیکم څنګه یې؟ وخت ښه تېر شو. د مېلمنو سره مېلو شه. حاجي سلام علیکم. څنګه یې وخت ښه تېر شو؟ سفر دې ښه تېر شو؟ څه تکلیف مکلیف خو راته نه و؟ هېڅ سم نشته تاسو سره مې یو ضروري کار دی. خفه کېږم زه ورځم که نه صحیح ده؟ ها زما کشره ورو وایه که نه؟ لا پیله راته ده ووایه چې دا خلک نن په اوجره کې څه کوي. و د خدای ولی دا خو هغه خلک دي چې په پیړو را روان دي. دوی مشران زموږ د مشرانو خدمت کړي او دا کشران اوس زموږ خدمت کوي. دا هغه خلک دي که نه، داسې پردي خو نه دي، دا زموږ خپل خلک دي. نه نو دلته اوس څه کوي؟ دلته څه کوي دا خو ستا په واده ته په انتظار او خوشحالۍ مناولو چې کشر خان راشي د هغه په واده کې به مونږ ګډېږو، تماشې به کوو، پروګرامونه به کوو. دا خو ستا دپاره په انتظار ناستو. ولالا دا خلک ته زما د دې واده نه ویم بلکل لرې وساته، ځکه ما سره به فلمي اکټران راځي، ما سره بزنسمینان راځي، ما سره د یورپ میلمانه را روان دي او دې خلکو له به زه راولمه. ته ما بار مونږ ته دې لپاره لېږلی وې چې ته یو ښه تعلیم وکړې او یو ښه تعلیم یافته انسان جوړ شې او تا خو خپله پښتو کلچر غیرت پښتو هر څه پرېښودل. ته ما دې لپاره لېږلی وې. ولالا پښتو ستا دا پښتو دې په شړقو لګي. بیا به که زما واده کېږي صرف په شادي حال کې، دلته نه. دا مې یاد ساته. زه به دې خلکو ته څه یم، زه به دې سره څنګه سترګې میلاوم چې یاره دې وایي چې دې به زما په واده کې به دا خلک نه، زه به دې خلکو ته په کومو سترګو ګورم. لالا چې په هره سترګه ورته ګورې، خو زما دا یو خبره یاد ساته، که وایې چې زه دلته پاتې شم او زما واده دې وشي او زه امریکې ته واپس لاړ نه شم، زما واده صرف په شادي حال کې، دلته نه. ته داسې کار وکړه دماغ راله مه خوره، ورشه ځان فرش که ولامبه او بیا به زه وروستو ګپ لګو. بس ټیک زما دا خبره یاد ساته. کشر خان مړه ستړی شوی څه عجیبه عجیبه خبرې کولې، خو ما ورته زه ورشه ولامبه ځان سیټ کړه وروسته به بیا ګپې شپې لګو. لالا دا خلک تر اوسه پورې زما حجره کې ناست دي. حاجي دا دې څه ویل؟ دا داسې دماغ خراب دي. زما دماغ هم ډېر خراب وره، زما واده دي او زما واده ډېر خلک روان دي، نو تاسو زه منت کوم چې زما د دې حجرې نه پلیز لاړ شئ. ودرېدل لالا زنانو د غریبانانو نه کېږي. ځای چې ځو پاسې هلکه. لالا لالا ورشه منډه بچې، ډاکټر ته راوست که شا منډه منډه منډه. ډاکټر صاحب تاسو راشئ چک یې کړه، زما وایروس چل شوی دی. خیر کې مړه وارخطا کېږم. سوري یار بس اسپتال ته د بوتلو ضرورت نشته، یو پات شوی دی.
وکړه بیت الله ته به اعلانونه وکړې او تاسو دواړه لاړ شئ د قبر کار وکړئ او تاسو دواړه چې یې نو اسقات او کفن مفن او تابوت راوړئ چې د خان خدمت ښه په ښه طریقه وشي هسې نه چې سبا راپور دلته نور خلک خاندي تاسو ځای وروړه بیا نه سره راځه کښېنه ملاله ما ستاسو ډېره بېزتي کړې وه ما معاف کړې او ما ته نن پته ولګېده چې زموږ د خانانو خلکو غم او خوشحالۍ صرف په تاسو خلکو خشته خفه کېږه مه خاندي